د مینې یوه بله قرباني. جینۍ هم خپل اشنا پسې خپل هغه انسان پسې چې مینه ورسره کوله خپل ځان یې ورپسې وژلی دی. که یو اړخ ته موږ ووایو چې بلکل دې ته مینه وایي نو بل اړخ ته دا یو ځناورتوب هم دی. خو اول به تاسو ته دا معلومات درکوو چې د دې خبرې حقیقت څومره دی. د دغه ماشوم یعنې عدنان کورنۍ څه وایي دا ټول هر څه به تاسو همدلته د خان کلیک چینل په دې ویډیو کې وګورئ. که تاسو ته معلومه وي نو د عدنان دغه خبره چې دا ډېره زیاته سوشل میډیا باندې وایرل ده او هر سړی د دې باره کې لګیا دی خبره کوي، ځکه چې یو داسې کار شوی دی چې د ټولو خلکو ذهنونه یې مفلوج کړي دي. او ځکه چې دا یو ماشوم هلک و د ده په ذهن کې دا وایرس ولې دومره جوړ شول چې ده داسې قدم اوچت کو چې خپل ځان یې ووجلو، د چا سره مینه کوله، ده خو خپل ځان مړ کو، خپل ځان یې ووجلو. الله تعالی دې ورته جنتونه ورکړي ځکه چې ده خو خودکشي وکړی او حرام عمل یې وکړو. خو اوس چې کومه خبره ده چې وایي جینۍ هم ځان وژلی دی، نو د دې خبرې حقیقت به تاسو ته درکوو چې د دې خبرې حقیقت څه دی. د ټولو نه اول خو تاسو په دې خبره باندې یقین وساتئ چې نن سبا د سوشل میډیا نه هم یو قسم ګند، یو قسم بازار جوړ شوی دی چې د صحیح او د غلط خبر توفیر یا فرق خلک نشي کولی. دا ځکه چې د عدنان چې څومره هم ویډیوګانې موږ وکتلې نو په هغې ویډیوګانو کې د دې جینۍ څه داسې ذکر نه دی کړی چې د کومې جینۍ سره مینه کوله یا د کومه جینۍ خوښه وه، داسې څه خبره د په خپلو ویډیوګانو کې نه ده کړې. اوس چې کوم خلک وایي چې جینۍ ورپسې خودکشي کړې ده نو هغه جینۍ به چاته څه معلومه وي چې ده پسې خودکشي کړې ده. لہذا دا یو خود ساخته نیوز دی، خلکو هسې جوړ کړي دي. ټولو خلکو ته وایم چې د خدای دپاره داسې خبرونه مه جوړوئ چې د چا زړه ته پرې تکلیف ورسیږي. نو زموږ د ویډیو مقصد هم همدغه و چې دې خبر کې څه حقیقت نشته. تاسو ته به نور تازه ترین معلومات هم درکوو، نو د هر څه لپاره زموږ دغه چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ.